قوشتېپه د افغانستان په شمال کې د اوبو او هیلو طلایي شریان. په هغه هیواد کې چې کلونه یې د پراختیایي او آبادۍ تنده لرله، نن د امید او پر ځان بساینې یوه نوې هسکه څپه چلیږي. د قوشتېپې ملي او ستر کانال پروژه چې د افغانستان له لویو او مهمو اوبو بنسټیزو پروژو څخه شمیرل کیږي. نه یوازې د هیواد د بنسټونو د بیا رغونې نښه ده، بلکې د یوه خپلواک، آباد او هوسا راتلونکي د جوړولو لپاره د ملت د هوډ ښکاره ثبوت دی. که غواړئ د دغسې ملي پروژو او ارزښتناکو مستندونو راپورونو په جریان کې پاتې شئ، نو همدا اوس د عروج څېړنیز او نشراتي ادارې چینل درسره وڅارئ او د خبرتیا زنګ فعاله کړئ تر څو هیڅ پرمختګ له لاسه ورنه کړئ. د افغانستان د انکشاف ملي شرکت د معلوماتو له مخې د قوشتېپې کانال د پروژې دوهم پړاو له 90 سلنه څخه ډېر فزیکي پرمختګ کړی دی او ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. همداراز د دې پاس د سربندونو په جوړولو کې چې د اوبو د تنظیم مهم نقش لري، شاوخوا 80 سلنه پرمختګ شوی. دغه لاسته راوړنه د افغان فني ټیمونو د شپې او ورځې د هڅو او د ملي ظرفیتونو د کارولو نتیجه ده چې د ملي انګیزې او پر خپلو وړتیاوو د باور له مخې دومره ستره پروژه بریالۍ کړې ده. دغه کانال چې 258 کیلومتره اوږدوالی، 108 متره سور او 8.5 متره ژوروالی لري، د سیمې له لویو اوبو زیربنایي پروژو څخه ګڼل کیږي او په یوه ثانیه کې 650 متره مکعب اوبه چې معادل یې 0.5 میلیارده متره مکعب اوبو سره کلنی ظرفیت لري انتقالولی شي. دا حجم اوبه کولی شي 580,000 هکتاره وچې ځمکې حاصلخیزو او کرنیزو ځمکو ته واړوي. د دغې پروژې له نورو مهمو کارونو څخه د کانال پر سر 11 پلګانو جوړول دي ترڅو خلک او وسایط په اسانه تګ راتګ وکړي او دا کارونه د نورو فعالیتونو ترڅنګ هممهاله روان دي. همداراز د کانال مسیري کیندنه او خاورې لیږد چې د پروژو له مهمو او حساسو برخو ګڼل کیږي، تر دې دمه له 200 زیاتې پرمختللي ماشیني وسیلې کارول شوي چې دا کارونه په لوړ کیفیت او چټکۍ سره روان دي. د دغې پروژې د ویاړ او ځانګړتیا ټکی دا دی چې په بشپړ ډول پر داخلي ظرفیتونو تکیه لري. له طراحي څخه تر تطبیق پورې ټول پړاوونه د افغان انجینرانو او متخصصانو کارګرانو لخوا پر مخ وړل کیږي. دا پروژه یوازې د اوبو لاره نه ده، بلکې د ملي ظرفیت جوړونې، دوامدارې کاري زمینې، د غلو په ځانګړي ډول د غنمو د تولید خپلواکۍ، اقتصادي پرمختګ او د خوړو د امنیت لپاره یوه روښانه بېلګه ده. د هیواد د کرنې او مالدارۍ خونه هم دا پروژه د افغانستان د کرنیز راتلونکي او اقتصاد خپلواکۍ لپاره تر ټولو مهمه ارزوي. که تر دې ځایه مو زموږ راپور تعقیب کړی وي، نو خپل ملاتړ د عروج د تحقیقاتي او نشراتي ادارې د چینل په څارلو سره وښایئ. ستاسو ملاتړ زموږ لپاره تر ټولو ستره هڅونه ده ترڅو ملي ودې ته ژمن مستندونه او تخصصي محتواوې تولید ته دوام ورکړو. د یوه خپلواکه، آباد او سرلوړي افغانستان په هیله.